سلامونه دویچ او پښتو جرمني په پښتو ټپونه یا Verletzung په جرمني ژبه. لومړی د Verbrennung سوځېدنه د اور یا د لمر له وجې څخه وشي. د Schnitt زخم یا پرې کېدنه. د Verrenkung بې ځایه کېدنه. د Gehirnerschütterung د مغزو ټکان. د Bruch د هډوکي ماتېدل. د Zerrung د عضلې کش کېدل د فشار له وجې. د Verstauchung مچ یا د رګه غوښتنه د لاس یا د پښې. د Prellung د زخم د دروند ګوزار له وجې څخه زخم یعنې هډوکی نه وي مات شوي وي، نه پکې غونډه شوي وي. د Muskelsteifheit د عضلاتو سختوالی. د Rückenschmerzen د ملا درد. د Insektenstich د حشراتو چیچل یا د هغو داغونه یا د هغو له وجې زخم. د Schwellung پړسوب. د Allergischer Hautausschlag د پوستکي خارښت یا الرګي له وجې څخه زخم. د Narbe زخم داغ یعنې هغه داغ چې کله زخم روغ اوسي. د Spalter د Abschupfung د پوستکي ګرېدل یا سولیدل له یو څه سره چې بیا دغه رقم داغ پرې راسي.